دې سړي له بانک څخه 10 لک روپۍ پور واخیست تر څو وکولای شي چې په دې هوټل کې په یو کوټه کې واوسي. خو عجیبه خبره دا وه چې کله یې له مخکیني میز سره ناست ښځې څخه د 1408 نمبر کوټې غوښتنه وکړه نو هغه ښځه وویرېده او انکار یې وکړ. خو کله چې هغه ډېر زیات ټینګار وکړ نو ښځې مدیر ته زنګ وواهه. منیجر راځي او جک ته وایي زه کولی شم تا ته تر دې ښه کوټه درکړم، ان تر دې چې زه تا ته خپله 50 کلنه شراب بوتل هم وړیا درکوم. خو جک ورته وایي زه همدا کوټه غواړم، که هر څومره لګښت پرې راځي خو همدا کوټه غواړم. منیجر ورته اخطار ورکوي او وایي کله چې ته دې کوټې ته ننوځې نو ته به د 1 ساعت په دننه کې ووژل شې، ځکه چې دا کوټه مشهوره جن لرونکې کوټه ده او نږدې 45 کسان پکې مړه شوي دي. همدا وجه ده چې دا کوټه د تل لپاره بنده شوې ده. جک وایي زه له ادري یم او په جین او په ارواحو باور نه لرم، که تاسو دا کوټه راته ور نه کړئ زه به پر دې هوټل باندې دعوه وکړم او حکومت ته به شکایت وکړم. مدیر مجبوره کیږي چې یوه دوسیه ورته وښیي چې پکې د هغو 45 کسانو د مړینې تفصیل دی. مدیر وایي دې ټولو کسانو په عجیب ډول مرګونه لیدلي دي، یو ځان زړولی دی، بل له بامه راغورځېدلی دی او بل ځان په تشناب کې ډوب کړی دی. دا خبره جک نور هم لیواله کوي چې هماغه کوټه واخلي. د جک ډیرو ګواښونو وروسته مدیر اړ کېږي چې د کوټې کلي ورکړي. کله چې جک کوټې ته ننوځي او څراغونه یې بل کړه نو هر څه عادي ښکاري. بیا هغه د خپلې تجربې ویډیو ثبتول پیل کړه. ټولې کوټې ته ښه ګوري او فکر کوي چې شاید پیسې یې بې ځایه ولګولې. هلته هغه یو انجیل کتاب پیدا کړ خو هغه ورته دلچسپي نه لري. وروسته هغه د کوټې په یو کونج کې یو تور داغ ویني. هغه د یو وي څراغ بلوي او پوهېږي چې دا د وینې داغ دی. بیا تشناب ته ځي او خپل خوله په دستمال سره پاکوي او د کړکیو خواته د باندې منظره ګوري. ناڅاپه رادیو شروع شوه. کله چې د شاته وکتل ویې لیدل چې د بستر پر سر پر بالښت 2 چاکلیټه پراته دي او کم دستمال چې د سرې کړی و هغه بیرته سم سوی دی. داسې ښکارېده لکه یو څوک چې دا شیان په قصدن ډول سره برابر کړي وي. جک فکر کوي چې دا د منیجر کوم چل دی. خو ټوله کوټه یې وکتل، هلته د هیڅ نشان نښه نشته. لږ وروسته د کوټې د یخوالي حرارت ناڅاپه ډېر زیات شو. جک فکر وکړ چې شاید د هوا یخولو ماشین خراب شوی وي نو د ریسپشن سره اړیکه ونیوله. څو دقیقې وروسته یو سړی راځي خو کله چې جک د دروازې د خلاصولو کوشش کوي داسې معلومیږي لکه دروازه چې چا د باندې څخه ټینګه نیولې وي. ډېر کوشش وروسته دروازه خلاصه شول. خو هغه سړی وایي زه کوټې ته نه داخلیږم، خو زه درته وایم چې د کوټې ایسي څنګه سمېدلی شي. هغه وایي چې هیڅ خرابوالی نشته او ژر به ایسي سمه شي. خو چې جک شاته وګوري ویني چې هغه سړی ناڅاپه ورک شوی دی. خو چې له کوټې راووځي ویې کتل چې هغه سړی له هوټله ووتی. بیا جک بیرته کوټې ته راځي، دروازه بندوي او دا یې وروستی چانس و چې باید له کوټې څخه وتلی وای.